السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو آیا تاسو غواړئ چې د ټلیفون خبرې ریکارډ کړئ؟ که چیرې تاسو غواړئ چې د ټلیفون خبرې ریکارډ کړئ نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته یو سټینګ درښیم چې د هغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې د هر چا د ټلیفون خبرې ریکارډ کړئ. خو دوستانو که چیرې تاسو ته څوک ټلیفون در وکړي یا تاسو یو چاته ټلیفون ور وکړئ نو تاسو په خپل مابینځ کې کومې خبرې کوئ هغه ټولې خبرې به ستاسو موبایل اتوماتیک ریکارډوي. هغه ټولې خبرې به ستاسو د موبایل په سټوریج کې سیویږي. هغه که د ټلیفون وي، که واتساپ کال وي، که مسنجر کال وي، که هر کوم کال وي نو هغه ټول کالونه به هغه ټولې خبرې به ستاسو موبایل اتوماتیک ریکارډوي. اتوماتیک به هغه ټولې خبرې ستاسو په موبایل کې سیویږي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم دی کیوب ای سی آر. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو اوله دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره پورته ورته لیکلي هم دي وایي د ایپ will automatically record your incoming and outgoing phone calls, Skype, Viber and WhatsApp conversation. ګوره وایي دغه اپلیکیشن به ستاسو ټلیفونان اتوماتیک ریکارډ کړي. که تاسو یو چاته ور وکړئ یا دې درته راوکړي هغه که دغه ټلیفون وي، که واتساپ کال وي، که سکایپ کال وي یا که فایبر باندې وي نو دغه به ستاسو ټلیفونان اتوماتیک ریکارډوي. هغه ټولې خبرې به ستاسو د موبایل په سټوریج کې سوي. نو اوس دغه له تاسو څو پرمیشنان غواړئ دغه اپلیکیشن ته به تاسو پرمیشن ورکړئ. لاندې نیکس بټن ده، په دغه نیکس بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا په دغه اګری بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اګری بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته ګوره په دویم پیج کې بیا دغه ګرانډ پرمیشنز بټن ده. په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته دغه له تاسو څو پرمیشنان غواړئ دغه به ټول تاسو دلته الاو کړئ. کله چې تاسو دغه ټول اپشنان الاو کړئ ګوره په دریم پیج کې بیا دلته انیبل اف کنیکټر بټن ده. په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په انیبل اپ کنیکټر بټن باندې کلیک وکړئ نو دلته ګوره لاندې اخر کې انسټال سرویسز بټن ده. په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به سمپل اوس تاسو کیوب ای سی آر اپ کنیکټر پیدا کړئ. په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو کیوب ای سی آر ته پرمیشن ورکړئ. کله چې تاسو دې ته پرمیشن ورکړئ لاندې اوکې کنټینیو بټن ده. په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او په نو تھینکس بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نو تھینکس بټن باندې کلیک وکړئ ګوره یو آر آل سیټ ټو ګو دغه اپلیکیشن ټول سټینګونه خلاص. نو له دې بعد چې هر څوک تاسو ټلیفون راوکړي یا تاسو ټلیفون ورکړئ هغه ټولې خبرې به هغه ټول ټلیفونان به په دغه اپلیکیشن کې سویږي. نو دغه رقم اوس راځو زه یو ټلیفون کوم او ګورئ سایه ادمو خبرې ریکارډیږي که نه ریکارډیږي. نو زه راځم دلته ګوره یو نمبر ته زه ټلیفون کوم او بیا زه هغه خبرې تاسو درښکاره کوم. نو ما دا نمبر کې واله اوکې مو کړو. نو ګوره دوستانو کله چې تاسو دلته ټلیفون کې دلته اوس ګوره په ټلیفون کې دننه یو اپشن راځي. هغه اپشن ګوره دغه اپشن د مو خبرې ریکارډوي. نو دغه رقم زه اوس راځم بیرته ټلیفون کاټوم او ګورئ سایه دا د موږ خبرې ریکارډ سوې که نه سوې ریکارډ هغه خبرې بیا موږ راړو. نو دغه رقم زه اوس دغه خبرې درښکاره کوم. نو دې لپاره زه ځم دا ختموم او دې اپلیکیشن ته به راسئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ په اوکې ګاټ اټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ وایي په پرایورټي 8 نومبر 2019 باندې تا یو 2 3 ټلیفون وکړئ 11 بجې وې 40 منټه بالا او 4 سکنډه تور سره وغږېدی. ګوره اوس دا تاسو دلته پلی کولی هم شئ او که چیرې دا تاسو غواړئ چې یو چاته په واتساپ کې ولګئ په مسنجر کې هغه هم کولی شئ. په دې درې ډیټا باندې به تاسو کلیک وکړئ. په شیر بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته بیا تاسو دغه خبرې و خلکو ته په واتساپ کې په مسنجر کې او د بلوتوث په ذریعه سره هم ورلیږلی شئ. نو دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره ټلیفونان ریکارډولی شئ. هغه که دغه ټلیفونان وي، که د واتساپ وي، که د مسنجر وي، که د سکایپ وي، که د وایبر وي، هغه ټولې خبرې به دلته ریکارډیږي او ستاسو په موبایل کې به هغه ټولې خبرې سویږي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.